شیخ صاحب یو سوال پکې دا چې د سفر کې بعضې خلک روژې نه نیسي یا ورته دا غلط کار ښکاري چې نه ده روژې ماتولو ته ګناه ښکاري. نو دې کې شرعي حکم څه دی مسافر دپاره روژه خوړل جایز مسافر دپاره قرآن کریم دا حکم ذکر کړی دی چې مسافر انسان روژه ماتولی شي. الله فرمایي قرآن کې فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. څوک چې بیمار وي یا مسافر وي روژه ماته کړه نو د نورو شپو روژه دي د نورو ورځو روژه دي ونیسي. نو په سفر کې روژه نیول روژه ماتول رخصت دی. یو انسان کولی شي چې روژه ماته کړي. البته که یو انسان روژه نیسي نو نیول ورته هم جایز دی. لکه حدیث کې راځي چې منګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر کې غزام کوله ډېره سخته ګرمي وه تر دې چې نور به څه اسباب نو موږ به لاس په دې سر باندې ونیو چې د ګرمۍ نه بچ شو. وما فینا صائم الا رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن رواحه په موږ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن رواحه روژه و دین علاوه بل هېڅوک روژه نه. نو ګوره دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه دی په سفر کې نو معلومیږي چې په سفر کې روژه نیول جایز دي. همداسې نبی علیه السلام یو صحابي و چې د هغې به ډېر روژې نیولې په سفر کې. نو نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه یا رسول الله په سفر کې روژه نیولی شم؟ هغه ورته وفرمیل ان شئت فصم و ان شئت فافطر. که دې خوښه شي روژه ونیسه که دې خوښه شي روژه ماته کړه. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.